السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. خدای وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه هم چې تاسو عنوان ولیدو دوستانو، موږ اوس کولی شو چې پرته له استاد، پرته کوم راهنما نه موږ فرانسوي ژبه زده کړو. خاص کار د فرانسوي ژبې ګرامر دوستانو چې ډېر هم مشکل ده ستاسو په نظر. تاسو ډېر مسجونه ماته کړي چې د فرانسوي ګرامر ډېر زیات مشکل او سخت دی دوستانو داسې یو اپلیکیشن یا داسې یو براوزر زه تاسو ته او نن معرفي کوم دوستانو. حالا چې دا ډېر وخت کېږي چې راوتی دا خلکو استعمالوي او ګټه ترې اخلي دوستانو. خو یو څه ناوخت دوستانو چې تاسو دې کې ښیم هغه دا ده دوستانو چې تاسو دپاره پکې اسانتیا رامنځته کېږي، هغه د فرانسوي ژبې زده کړه دغه د براوزر یا دغه اپلیکیشن د لارې دوستانو چې هغې ته چټ جی پی ټي وایي دوستانو. دا به ډېر تاسو ته په مخ ته راغلي دوستانو. زه تاسو دلته لیکمه چې دا دوستانو داسې یو براوزر ده چې یعنې ورته وایم چې داسې یو روبار ده چې تاسو هر شی غواړئ دې نه هغه تاسو معلومات هم راوړي او ترسره کوي دوستانو تاسو دپاره. که دا تاسو سره خبرې هم کوي، خو زیاتره په انګلیسي کې چې تاسو ګمان ترې وکړئ هغه خبرې هم تاسو سره کوي. حتی په خبرو تاسو ته ګمان وکړئ په خبرو کې بېرته ځواب درکوي دوستانو. او په لیکل په ډول تاسو کولی شئ په پښتو ژبه څه معلومات ترې وغواړئ، تاسو ته په پښتو ژبه معلومات درکوي. په فرانسوي ژبه ترې معلومات وغواړئ، په فرانسوي ژبه تاسو ته معلومات درکوي. همدغسې انګلیسي ژبه هم او که فارسي ژبه وي نو یعنې دوستانو دا تاسو دپاره ډېر اسانه کېږي. که تاسو کوم اصطلاحات په فرانسوي کې نه پوهېږئ چې دغه اصطلاح ته په فرانسوي کې څه شوی، یا دوه داسې اصطلاحګانې په فرانسوي ژبه کې تاسو ته مخ ته راځي چې تاسو یې په نه پوهېږئ چې د دې مفهوم یا معنا څه شی ده، په کوم ځای کې موږ دا باید استعمال کوو. فقط همدغه کلمه ولیکئ چې دغه دوه جملې په فرانسوي کې هم څه فرق لري او په کوم ځای کې استعمالیږي. مکمل تشریحات په پښتو ژبه تاسو ته درځي دوستانو. تاسو به بعد د چې زما ویډیو کتلې تاسو دا امتحان کوي دوستانو. چټ جی پی تاسو جی پی ټي تاسو انسټال کوي او خپل یا مستقیم براوزر ګوګل ته لاړ شئ او دا وګورئ، به تاسو عملي شکل کې هلته وګورئ، تاسو پوهېږئ چې دغه څه رقم براوزر دوستانو. یعنې کوم لغات چې په کوم آیا غواړئ چې په فرانسوي ژبه کې ټول هغه سیاسي لغات زده کړئ، ځکه په دغه بس کې ته درس وایي مکمل یې دې ته ولیکه، تاسو ته یې راوړي دوستانو. دلته ولیکئ سره د معنا او تشریح او د استعمال ځایونه او تلفظ هم د که څه وغواړئ د خبرې هم تاسو سره کوي دوستانو. چېرته تاسو لکه مسلکي یعنې انجینري بخش چې تاسو غواړئ درس ووایئ نو هغې مخصوص هغه تاسو اصطلاحګانې تاسو ته ضرورت ده، تاسو کولی شئ دغه لاړ شئ. یعنې غواړئ روزانه خبرې تاسو په فرانسوي ژبه کې خپلې سم کوئ دوستانو، هغه معیاري خبرې چې فرانسوي کې دي نو تاسو د چټ جی پی ټي کې ولیکئ، تاسو ته یې راوړي او زده کړئ دوستانو. داسې یو ګرامر سره مخ کېږئ، سبا تاسو امتحان لرئ او په فرانسوي ژبه کې تاسو ډېر ګرامرونو کې مشکل لرئ چې استاد نشته چې تاسو ته تشریح کړي، نو ته کولی شئ چې همدغه اپلیکیشن استفاده وکړئ او ورته ویې لیکئ، مکمل تشریحات درته راوړي او ته یې تمرین کړئ او د خیر سره ولاړ شئ امتحان دې ورکړي دوستانو. سربیره دې کې دوستانو دغه براوزر تاسو کولی شئ چې نور کارو دپاره په فرانسه کې تاسو په چیش باندې نه پوهېږئ نو دې ته یې ولیکئ، هماغه معلومات د فرانسې په اړه تاسو ته یې راوړي سره د ریفرنس هر څه مکمل تاسو ته راوړي. تاسو کولی شئ چې هغې ته استفاده وکړئ دوستانو. یعنې په کل کې که تاسو په افغانستان کې یاستئ، په افغانستان کې څه مشکل ده فکر کوم نن سبا کار نه ورکوي او په فرانسه کې تر اوسه پورې چې ما استعمال کړی دا رایګان ده او یعنې مفته ده، پیسې اوسه پورې نه اخیستي. کیدای شي ځینې مواردو کې پیسې وغواړي، هغه تاسو ته لکه ډېر قوي معلومات چې غواړي کیدای شي هغه هم ډېر احتمال یې کم ده دوستانو. یعنې دوستانو اوس تاسو کولی شئ چې پرته د استاد نه فرانسوي ژبه زده کړئ دوستانو. ښه دا څنګه اوس تاسو کولی شئ دا استعمال کړئ دوستانو. د ویډیو په اخر کې زه تاسو ته یو 2 دقیقې ویډیو نوره به ټچ کوم دوستانو، هغه به تاسو وګورئ چې څه رقم تاسو استعمالوئ. تاسو ته زه په صفحه کې ښیم دغه آیکن او دا شیان زه تاسو ته ښیم چې څه رقم استعمالیږي. په تلیفون کې هم استعمالیږي او په کمپیوټر کې هم استعمالیږي دوستانو. تاسو د ویډیو تر اخره کې وکتل نو اخر کې به تاسو معلومات وشي چې دا څنګه فعال کیږي، په ایمیل ادرس باندې استعمالیږي او څه رقم کولی شو چې موږ دې نه پوښتنه وکړو هغه موږ ته ځواب راکړي. فقط یو 2 دقیقې ویډیو ده چې تاسو هغه بیا اخر کې کتلی شئ. البته ما دا ویډیو زه موبایل کې استعمالوم، تاسو کولی شئ همدغه شکل کمپیوټر کې هم استعمال کړئ دوستانو. مننه دوستانو، دا یو ډېر ښه وخت ده په فرانسوي ژبې زده کړه کې دوستانو. غوښتم چې تاسو خپل همژبي پښتنو ته دا خبره ووایم دوستانو، استفاده ترې وکړئ. صرف فرانسوي ژبه کې نه دوستانو، نور مواردو کې او نور علمي شیانو کې تاسو هم استفاده کولی شئ. هر چي کې چې نه پوهېږئ دوستانو ورته ولیکئ راوړي تاسو ته. دوستانو دې په اړه به نور تشریحات هم په راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته درکوم دوستانو. حاضر دپاره ښه وخت ولرئ دوستانو. یو شی درنه هېر نه شي، که چېرته پوه نه شئ د دې فالولو کې ما ته پر انسټاګرام کې مسیج وکړئ، زه به یې تاسو ته تشریح کوم شخصي دوستانو. او چینل سبسکرایب کړئ، زنګ بټن هم تاسو نه هېر نه شي. مننه دوستانو، ښه وخت ولرئ، ښه آباد اوسئ. دوستانو ګورئ تاسو ګوګل کې به راشئ، ګوګل کې به دغه چټ جی پی ټي ولیکئ دوستانو. دغه اول ګورئ اوپینیا کنه .com لوګین دغه باندې به کلیک کړئ دوستانو.
دې باندې چې کلک کو دوستانو دغه صفحه خلاصېږي په دې اول باندې به کلک کوئ دوستانو په دې اول باندې چې کلک کو دوستانو دلته تاسو لپاره اوس اکاونټ جوړیږي تاسو ورته لوګین وای دلته زه مخکې د مخکې نه اکاونټ لرم تاسو به دغسې دلته به لوګین وای لوګین چې ووایو دوستانو تاسو خپل میل ورکوئ تاسو ته به یو ایمیل کې کوډ راشي یا کوډ به دلته ووهئ نو بیا به داسې استعمالوئ دوستانو چې دغسې یو صفحه تاسو ته خلاصېږي ګورئ زه دلته لیکم ګورئ پښتو کې لیکم د ګورئ د او اون ګورئ اون ګورئ ترمنځ دی صحیح شو فرانسوي ژبه کې صحیح شو دوستانو ګورئ زه اوس دا اوکې کوم دوستانو دا به زه اوکې کوم ګورئ مکمل معلومات دلته راوړي دوستانو تاسو اوس ګورئ دغه دا ګورئ شروع یې وکړه ودې کته ګورئ مکمل معلومات فرانسوي دا ګورئ دواړه د یو معنا لري نومونه ګوره نومونه جنس ته په پام کې توپیر لري اون چې د نارینه لپاره استعمالیږي همدغسې ګورئ مثال سره ګورئ مثالو سره راوړی دوستانو دا یو ډېر عادي مثال دی تاسو ډېر غټ غټ ګرامر په فرانسوي ژبه کې دلته ولیکئ نو تاسو ته به دیو بیا چټ جی پی ټي کې ښایي دوستانو دا خبرې هم کوي د تلفظ په هم کوي دوستانو فرانسوي ژبه کې ان او ان د ا یا ان معنا لري او د نامعین ګورئ چې ته هره ژبه انتخاب کړې په هغه ژبه کې درته لولئ دوستانو ډېر ښه اپلیکیشن دی ډېر ښه شی دی دوستانو پرته د استاد تاسو فرانسوي ژبه زده کولی شئ مننه دوستانو کولی شئ چې فالو کړئ دوستانو دا ویډیو هر چا ته شیر کړئ دوستانو چې ټول ترې خبر